نشنلین یو خبره کوي نشنلین ان پی والا ای به وی یو کیګو کې نه روکیګو خبره ته مخیل ای به وی یو کیګو کې نه روکیګو و دې الله بندا ته زبرېلم زیم ز پنځپیرم هغه ز دیوبندم هغه ز الیادیسم پرې د دا فرقواریت خدای بیخت پنځپیریت او د دیوبندیت او د بریلیت وباسه مونږ د ټولو ډلو ته سلام ده مونږ یو چې ټول یو موټی شو کافرانو ته دا سازش ته چا ده ته په الله یقین وساته چې تا په ورمړو کې به داسې یو کسي چې یهود بوله 50,000 روپۍ ویر کړي او د تارې قرآن بې حرمتي او بېعزتي کوي داسې ده که نه د مونږ د قرآن بېعزتي بې حرمتي دا د ټولو د تمام عالم اسلام بېعزتي ده د الله دې مونږ معاف کړي مونږ دا فرقواریت خبرې زه یاد ساته د ما عقیده څه ده زه نه دیوبندیم زه نه پنځپیریم زه نه بریلیم زه نه وابیم زه صرف یو کلک مسلمان یم الله فرمایي هو سماکم المسلمین تاسو له ابراهیم علیه السلام نه مې عقیده چې هغه مسلمان ده هسې تاسو نه تپوس کوم نمه د ابراهیم علیه السلام مضبوطه ده او که نمه د ما مضبوطه ده د ابراهیم علیه السلام مونږ ته مسلمانان یی او مونږ یو چې مونږ بریلین یو مونږ پنځپیرین یو مونږ دیوبندین یاره د ټولو ډلو ته د مونږ سلام د مونږ مقصد صرف دا چې د مونږ نه څوک راضي شي الله راضي شي الله په پنځپیریت الله په بریلیت الله په وهابیت الله په دیوبندیت باندې نه راضي کیږي الله صرف پر خپل کتاب باندې راضي کیږي ته مل ولا ځان نه لری کوي دا ټاپې سړیا یاره چې مونږ پنځپیرین یو مونږ دیوبند خدای دې ټولو به خو بس زه نه دیوبند منم نه پنځپیر منم نه بریلیت منم نه وهابیت منم زه صرف مسلمانی منم دا څه ده کنه زاړو سیم نه اما دا عقیده ده او اما عقیده څه ده آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خیره وشره من الله تعالی والبعث بعد الموت دا د ما عقیده ده دغه واته خبرې دي په آمنت بالله کې شپږو په دې د ما ایمان ده بس زه مسلمان یم یاره ماته د نه څوک دیوبندی یی ابوبکر صدیق دیوبندی و فاروق اعظم دیوبندی و فاروق اعظم ابوبکر صدیق پنځپیرین و هغه بریلینو هغه وابینو ای صرف کلک ته رسول الله امتین سړیا مونږ الحمدلله د رسول الله کلک امتین یو مونږ یو چې د مونږ نه الله او د الله رسول ناراضه نشي ان شاء الله